أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اما بعد کله چې موږ تاسو ګناه کو یا ګناه کو شاوخوا ګوري چې څوک مو نه ویني ډېر احتیاط کو چې څوک مو نه ویني اما لوړ خواته نه ګورو اسمان خواته نه ګورو چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ویني موږ دغه عظیم ذات نه چې هغه موږ ته ویلي دي چې دا ګناه مه کوئ او موږ یې منع کړي یو د دې ګناه نه هغه مو ویر وي او د هغو نه موږ غافله یو پورته خواته موږ نه ګورو اسمان ته نه ګورو چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ویني یو سړی و دو غوښتل چې د یوې ښځې سبات کار وکړو او ښځه یې راوستله کور ته او ستی امر وکړه غلامانو ته او خدمتکارانو ته امر وکړه چې ټولې دروازې بندې کړي نو ستی وویل چې ټولې دروازې بندې شولې که نه وویل ټولې دروازې بندې شولې خو یوه دروازه خلاصه ده دی ویل خو هغه هم بنده که ولې خلاصه پرېږدئ ویل هغه موږ نشو بندولی ویل کومه دروازه ده چې خلاصه ده ویل د تا او د تا د رب په مابین کې چې کومه دروازه ده هغه خلاصه ده د ستی د دغو ګناه نه ځان لرې کړله او ګناه یې ونه کړله او ویل چې رښتیا هم هغه دروازه چې د بنده او د الله په مابین کې ده هغه هیڅکله نه بندي او څوک یې هم نشي بندولی الله سبحانه وتعالی همیشه موږ تاسو ویني همیشه دا باید موږ تاسو په فکر کې وي هر کار چې کو دنیوي کار کو که اخروي کار کو د خلکو سره معاملې لرو یا د خپل خپلوانو سره د په کور کې د زامنو سره د اولاد سره د هر چا سره چې معاملې لرو الله سبحانه وتعالی باید موږ تاسو په نظر کې وي چې هغه موږ تاسو ویني وهو معکم اینما کنتم هغه د تاسو سره دی هر چیرې چې تاسو یې په علم باندې په خپل علم باندې هغه د تاسو سره دی چې هر چیرې تاسو یې وایي تاسو ویني تاسو اوري تاسو ټول اعمال الله سبحانه وتعالی ثبتوي وي نو موږ تاسو باید ډېر متوجه اوسو په خپلو اعمالو باندې باید متوجه اوسو چې چیرې ګناه څه ونه شي چیرې څوک څه آزار اذیت ونه ویني الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته د عمل توفیق راکړه الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته هدایت راکړه الله سبحانه وتعالی موږ تاسو اصلاح کړه جزاکم الله